د کهانی په شروعات کې مونږ ته سبهت خطرناک قیدیان خي چې هغه د هوایي جهاز په مدد باندې یو بل جیل ته بوتلل چې هغه ډیر زیات های سکیورټي جیل و چې هغه هم داسې خطرناک قیدیانو د پاره جوړ شوی او دینه پس مونږه خطرناک په خطرناک قیدی وینو. اوس چې دا جهاز څنګه والوزي نو په دې جهاز کې یو قیدی چې دغه ګرسم نومي هغه د خپل لاس د سرمن نه یو ستن روباسي او دغه په مدد باندې هغه د خپل هتکړې کولو کی او بل خو یو پارکر نومې قیدی هغه د خلینه تار روباسي چې دغه د خلینه یو وړه شان ګوته روزي چې پاغه کې یو د ماچس تلی او د خورو تیل وی. او اوس چې وته ګرسم اشاره وکي نو پارکر سره چې خوا کې کم قیدی ناسي هغه پاغه باندې هغه د خورو تیل واچي او ډایرک هغه تلی بلکې په دمانه ورختا کې چې دې کې پاغه قیدی باندې اورو لګي چې دې سره د دې پولیسانو دیانم دغه قیدی طرف ته شي نو په دې کې پارکر موقع نه فائدہ واخلي او د ګارډ نه چابيانې پټه کی او هغه گیټ کولو چې پکم کې رټولو نه خطرناک قیدی وي هغه چې څنګه آزاد شي او یو سو ګارډ مړ کی او دا ګارډ خپل پوره طاقت ولګي او دا قیدیانو درې چې دې کې ګریسم ممزان آزاد کو دا غزا نه روزي او په یو ګارډ باندې حمله وکي او هغه سیده هغه طرف ته لاړ شي چې کوم ځکه پایلټ چې دې کې دا پایلټ څنګه روزي او دې کې چې دا پایلټ په دمانه څنګه حمله کوي او دې پایلټ د ګریسم د درولو کوشش کوي خو هغه سونه کړل او هغه د ګریسم د لاسونه مړ شو او دې بل پایلټ باندې تمانچه کې دی ول دمکی ورکی او ورته وی چې خپل کسانو سره رابطو کو ورته وای چې د موسم د خرابې د وجې سګړ بړ راغلیو خو سره کنټرول کې دي او هغه ته چې پته اون لګي چې په دې جهاز کې شورو سدي ځکه چې په دې جهاز کې صرف ګریزم سره تمانچه وا د دې د وجه هغه په دې جهاز باندې قبضو کې او هایجیک کی او په دې قیدیانو کې یو پو نومي قیدیم وی او په درصل کې په آرمي کې خو هغه نه په خطا کې د یو سړي قتل شوی د دې د وجه کوټ هغه ته د اتو کالو سزا ورکي او دا هغه لورم پیدا شوی چې هغه خپل لورم نه لیدلی ول چې هغه په جیل کې وی او هغه په دې جیل کې خبر تاو کین نو دا هغه د وجه دا هغه سزا کم کی او هغه باندې کوټ ته راتلو جلدی وی چې هغه په دې جهاز کې کینی خو هغه ته پته و چې په دې جهاز کې ټولو نه خطرناک قیدیان موجود دي او ګرسم ټول ګارد د قیدیانو په ځای کې بند کړل او خپل ټول قیدیان آزاد کړل دا هغه هتکړې کولو کړي او په دې کې چې د یو قیدی څنګه هتکړې کولو کی نو هغه تمانچه پټکړی په خپل کې هغه ډایرک را واخلي او د ګرزم خاص سړی باندې تمانچه کیدی او درصل دا سړی یو انډر کور پولیس وی نو دلته پوی کې ورته وی چې پارام کینا ترې دومره کسانو سره مقابله نشي کولی هغه د خبره نه اورید نو په دې کې پیګرزم دزو کی او مړی کی او اوس پوم دا سوچ کوي چې زبر د جهاز نه ژوندۍ څنګه وزم او بل خو د ګرزم په ویلو باندې دا پایلټ دا جهاز یو بل های سکیورټي جیل ته بوزي چې ال تاغه د سګارډ په بدله کې د یو ګینګستر زوی رها کی او یو بل قیدی آزاد کی او هغه دلته د جهاز تراولي ول چې هغه د جهاز چلول ورتلل او هغه چې څنګه د پایلټ د زیات راشي نو هغه د دې ځنه د ریډیو باسي او بار یو غورځي چې چا سره مرابطه نه کوي نو هغه ته د دې د لوکیشن باره کې پته ولګي او ګرسم بچ چرتم تلو دهشت پاغه پس روانو هغه په دغه دوران کې یو ګاډه مړ کی او په دې جیل کې یو بم مولګي چې هغه والوزي او د سره سګارډ مړ شي او دا جهاز دوباره والوزي او د سره د جهاز کې چې څومره قیدیان د ډیر زیات خوشاله وي خو په ډیر زیات پریشان وي او هغه چې د څنګه پولیس ته خبر ورورسوم چې دوی چرته روان دي نو هغه د ګرسم لور شي ورته وي چې مونږ چرته روان یو خو د دوران کې دا جهاز خطه طرف ته تلو والاو نو ګرسم پوته وي چې پته ولګو چې دا جهاز ولې خطه طرف ته روان دي درصل لګا ډډ بوډي د جهاز په پایو کې خطه وا نو په داغه په شورت باندې ولي چې دا جهاز کم طرف ته تلو والاو او دا لاش سیده لاندې خطا کی او دا لاش سیده په یو گاډي باندې پروزي چې هغه سره د نورو گاډو اکسیډنټ موشي او اوس چې پولیس ته د لاش ملو شي او داغه په شورت باندې دا جانکاری ویني نو دی پولیس خپل مشر وینس ته ټوله جانکاری ویلا او وینس گاډي روان کې سیده غزه ته لاړ شي چې کم ځکه د اجازه کوزیدو والا دی او بل خو په جهاز کې یو گاډ ته د پو د رهایی کاغذ ملو شي نو دی گاډ ته چې پته ولګي چې دام زمونږ په شان قیدی نه دی د دې نمخ کې هغه دا خبره چې نور ته وکي په مجبورن دا گاډ مړ کی او اوس دلته دا جهاز چې څنګه خپل منزل ته رسیدو نو دی کې دا جهاز چې څنګه لند کو نو دلته دوی دا جهاز او جنگي او کریش کی خو دلته چې دا قیدیان را کوشي او ولته ګرسم ته د ګینګستر د زوی پرایویټ جهاز ملو نشو چې هغه کې بدوی تختیدل نو د دې موقع نه په فائدہ اوچته کی او هغه دا ټول قیدیان د یو بل خلاف کوي او هغه ورته وی چې د ګینګستر د زوی چې کم دی موږ لاړو پکار نو چې دیم بچ کړو او دا یو غټ دروغجن دی او په دا ګارد زم بچ کی او د دې جاز کریش د وجه دا په شګه کې خطي نوز دا قیدیان دا شګه لړکی او جاز روباسي نو سپو د جهاز نه روان شي واغې علاقې تراشي او هغه ست تلاش کول چې هغه د ګارد سره د دې زنو تختی او په دې دوران کې په د ګینګستر کسانو په د حمله وکړه او بل خو یو اس افیسر وینس اغل تپټوي او هغه په دې باندې اچانک حمله وکړي په دې دوران کې وینس او په یو ځای باندې د ګینګستر دا کسان ووخي او په کو غسل دا غزنه تختیدیم شو خو ولته داغه مرګري ګارډز گیر شوی وی داغه د وجه هغه واپس د جهاز لراشي او بل خو دا قیدیان د لری نه دروړو وویني نو هغه ته پته لګی چې پولیس را روان دي او بل طرف ته د ګینګستر د غزوی خپل پرایویټ جټ کې د دې ځنه تختیدو والا وو خو وینس دې نه پرې خودو تختیدو ته الته اوکرين ولاړ یاغه ورشي او دا کرین د جهاز مخه تر اکوس کی چې هغه د جهاز سره کرې شو د دې د وجه دا جټ خوا کې ویر هاوس سره ټکراو شي او ځاسه غدار بګرسن سنگ پریدي نو دې کې د دې جهاز نه فیول لیکيږي چې هغه خپل سیګریټ ورختا کې او د ګینګستر د ازوی وسره جمدي اوس وځي
او اوس ګریسم د خپل کسانو له هتیار ورکی او هغه د پولیسانو لپاره یو ترکیب جوړ کی او د خپل کسانو ته چې خپل پوزیشن واخلې او هغه د پولیسانو ویلکم په دماکو سره وکي. نو اوس په دې دوه ګروپس کې خطرناک جګړه شروع شي. خو دلته د پولیس نور فورس هم راغلو. نو دلته ګریسم پوه شو چې هغه د پولیس مقابله نشي کولی او هغه د خپل کسانو ته وی چې روستو شي. او په دې دوران کې دوی دا جهاز هم د کند نه روباسي او خوش قسمتۍ سره دا چې دا جهاز اوس هم د الوتو په حالت کې وو. په پونه غوسل چې دا جهاز والوزي. نو هغه په سچل باندې دا جهاز په تار باندې وتړي خو دا هیڅ فائدہ ونه شو. دا جهاز والوزي. اوس چې دا جهاز والوزي نو دې کې دا ټول قیدیان جشن مناوي. خو ګریسم نه پوهېدو چې اخر د پولیس زمونږ د ترکیب باره کې پته څنګه ولګېده. نو دې کې هغه پوه شي چې په دې قیدیانو کې د پولیس خبري شته. نو هغه یو ګارډ رونیسو تمانچه ورته ونیسو ورته ووایي خو ته راونوتې نو زه به دا ګارډ مړ کم. پوه مخکې راتلو والا و خو دې کې پوه دا خپل ملګري ونیسي او دا ملګري مخې ته راشي ورته ووایي چې دا سما کړي دي. نو دې کې ګیرزم ډایرکټ په ده باندې ډز وکړي او مړ یې کړي. او بل خوا د جهاز پسې د پولیس هلیکاپټر هم راغلی او په دوی باندې یو شان ډزې شروع کړې. او بل خوا د پوه دا ملګری چې مړ شي نو هغه هم ډېر زیات غوسه شي او دې کې څه قیدیان هم وخي او پوه سیده د پایلټ ځای طرف ته لاړ شي او هغه د پایلټ ته وایي چې دا جهاز په لاس ویګس کې کوز کا. خو دې دوران کې د جهاز یو انجن فیل شي. د دې د وجې دا پایلټ دا جهاز د ښار منځ کې راکوز کی. چې دا جهاز څنګه راکوز کی نو پولیس هغه ځای ته راورسي او دا جهاز غیر چاپیره گیر کی. او اوس دا ټول قیدیان گرفتار شو او دا غي ماستر مانیګری سمال ته نوي. دراصل چې دا جهاز څنګه کوز شي نو هغه د خپل دوه مرګرو سره یو اور مړکول والا گاډي ته وروخي جو دا غزه نه وتختی. او دې کې اچانک وینس او پو د پولیس موټر سایکل سٹارټ کړو او هغه پسې ورولګي. او په دې دوران کې ګریسم دوبو دا پایپ لګي چې دا غي پرشر ډیر زیات وي او هغه په دې باندې په دوی حمله کوي. نو پو د دې موقع نه فائدہ واخلي او هغه د دې گاډي پړو پسې نخلي او دا موټر سایکل سیده ټرک سره ټکراو شي او غټ بلاست وشي او پو پړو پسې ځوړند وي. او ګریسم هم پوره کوشش کو چې دا پو لاندې وغورځي خو دوباره دماکې د وجې ګریسم سیده یو فیکټری ته ورپروزي. هغه یو داسې ځای ته ورپروزي چې داغه په سر باندې پیپ راپروزي او مړ شي. او دې نه پس پو خپل خاندان لرا شي چې هغه به صبر سره انتظار کو. او دې سره دا کہانی ختم شوه. کو تاسو دا کہانی خوښه شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.